یوه وینا ده چې وایي که غواړې د یوې ټولنې له وضعیت څخه خبر سې د هغې ټولنې زندان تصور ښکاره کړه. د افغانستان په بېلابېلو زندانونو کې 278 ښځې د بند شپې ورځې حسابوي. دغه بندیانې څه خوري، څه کوي، څه لري او څه نه لري، لیدو ته یې ورځو. د هرات په ښځینه محبس کې 180 بندیانې په 12 خونو کې ژوند کوي. د دې ځای ښځینه محبوسینو ته د امکان تر حده د زده کړې زمینه ورکړل سوې ده. دا هغه لاسي صنایع دي چې دغه بندیانې یې جوړوي. د دوی محصولات پر بېلابېلو مؤسسو او یا هم په بازارونو کې ورته خرڅېږي. مریم عبدل د بندیانو یوه بله بوختیا او حرفه ده او هم د عاید یوه لار. خو اینا را اوقات لیکل جوړ میکنه. خو په هرات کې ځینې بندیانې له دې ټولو سره سره له خوړو څخه شکایت کوي. مشکلات خیلی تا به جایی که جا داره با مشکلی، نه گرمی داریم، نه هیچی نداریم، هیچی، نه آسایش داریم، نه خوراکی داریم. برنجای به ما میارن که به خدا سگ برنجا نمیخوره. به قرآن هم ما مریض کرده. شوروای میارن که 5-6 تا مگه اصلا مبس به درد نمیخوره، نه هیچی به درد نمیخوره. د هرات عمومي محبس مشر د بندیانو دغه شکایت ردوي. در 24 ساعت نظر به چیزی که نرمی که دولت برازیا قائل شده 85 افغانی است که 10 افغانی از این به چوب مصرف میشه. از علمو 70 افغانی ما برشان غذا مطابق تابلوی منظم غذایشان تهیه میکنیم و غذای مناسب است. ښاغلی عزیزي وایي د هرات ولایت ټولو محبوسینو ته د نورو پرمختللو هیوادونو په څیر د ژوند امکانات برابر کړي دي. اجرات یا رفتن حضرت محمد مصطفی لیک لوست د هر بندي حق دی. په شمالي ولایت بلخ کې د بندي ښځو ټولګي ته ورغلم. دغه ښوونکی 40 بندیانو ته درس ورکوي. ما شما اطفال ما را چه قسم تربیه بکنیم؟ دغه میرمنې کولی سي په خپل اضافي وخت کې هم په یوه کار بوخته سي. د افغانستان د نورو زندانونو په څیر د ښځو لپاره د خیاطۍ، مرۍ اوبدلو، ګلدوزۍ او غالۍ اوبدلو اسانتیاوې برابرې سوي دي. خو په جنوبي ولایت کندهار کې بیا حالت داسې نه دی. هلته بندیانې اصلا د زده کړې کورسونه نه لري. د خیاطۍ له یوه ماشین پرته ما د کندهار په ښځینه محبس کې هیڅ یوه دستګاه یا داسې څه ونه لیدل چې دغه بندیانې پرې مصروفې سي. یوازې دوی دي د ماشومانو بېتابي او د زندان تورې خونې. دغه لور مې ده در جېغ شته د 2 کالو بله لور مې ده او بل مې بیا زوی دی کشنک زوی مې دی هغه مې بیخي پر چې پورې دی داسې کوچنیان 3 کاله 4 کاله دغسې مؤمنان چې موږ کمپلان پیدا کړو او په دغه یخ کې موږ داسې شی پیدا کړو چې ویې لګول نه موږ ته ور دی نه راکړو چې وایي دا خونې ګیس نیسي سیو بخارۍ وایي داسې شی چې موږ مؤمنان نه کې پکښې تاودوز. د دې محبس مسؤلین هم تر یوه حده دا ستونزه نه ردوي. په تعصب سره داسې دی چې هر څوک چې خلاصېږي هغه وسایل د ځانه سره وړي، نوي بندیان راځي او هغه بیا بې ماشین او یا خراب سوي دي ماشینان و دوی ته پراته دي او موږ ته مراجعه نه ده کړې چې دا باید ترمیم شي او یا د دوی خاصه علاقه ده چې دوی د دې ماشینانو سره علاقه نه لري او خیاطۍ او د ګلدوزۍ او د بېکارو سره علاقه نه لري. موږ ته مراجعه نه ده کړې. که موږ ته مراجعه وکړي موږ وسایل د دوی په اختیار کې ورکوو. نور مثلا تعلیمي کورسونه دا شی نه ورته لري؟ تعلیمي کورسونه تاسو سره نشته شی. معمولا دغه اسانتیا د دې لپاره بندیانو ته ورکول کیږي چې د بند په موده کې یو څه زده کړي او تر خلاصېدو وروسته وکولی سي له همدې لارې عاید ترلاسه کړي. فکر میکنه دولت ما داخل زندان کرده ما خوب میشیم. نه بابا، عوض که ما اینجا تربیه یاد میگیریم بدترین ما بدترین جنایتکار باشیم اینجا، بدترین هر چیزی که ما یاد نداشتیم داخل زندان ما یاد گرفتیم. الان اینجا کارهایی که حتی کارهایی که یاد نداشتیم ما داخل زندان یاد گرفتیم. الان هر کار حتی اختطاف یاد گرفتیم، قتل یاد گرفتیم، زمینه سازی یاد گرفتیم، همه چیزا یاد گرفتیم. خب یاد گرفتیم، مجبوریم.